وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمانان ورونو یو د بدو صفاتونو نه چې الله تعالی او د رسول دغه مذمت کړی دی هغه مسخري کول دي د انسانانو سره او د هغوی سپک ګڼل. الله تبارک و تعالی فرمایي ویل لكل همزة لمزة، هلاک دی وي هغه انسان چې هغه همزه لمزه. همزه هغه چاته وي چې خلکو پورې مسخري کوي د لاسونو په اشارو، سر په اشاره باندې، یا په بله طریقه د چا سپکاوی کوي. او لمزه هغه چاته وي چې په شعائرونه وي. په سورة الحجرات کې الله تعالی مسلمانانو لپاره آداب بیان کړي دي. یو پکې دا دی چې لا يسخر قوم من قوم، چې یو قوم دی د بل قوم پورې مسخري نه کوي. معنی دا ده چې د هیڅ یو وجه نه به د مسلمان سپکاوی نه کوي، د فقر د وجه نه یا چېرته پخوا کومه ګناه کړي، مسخري او خندنۍ کول او خلک سپک ګڼل د دې نه منع راغلی ده. حدیث ته ابو داود کې دا راځي، عایشې بیبي یو ځل وویل د صفیې بیبي په باره کې یو خبره وکړه، مطلب دا دی چې دا لنډه ښځه ده د قط نه. پیغمبر علیه السلام ویل داسې بده خبره دې وکړه چې که دریاب ته ورتولی شي د تمام اوبو خوند به خراب کړي. او پیغمبر علیه السلام ویل زه د چا پیخۍ نه کوم ولو که ډېره دنیا څوک راکوي. ابو ذر غفاري یو ځله یو کس ته د مور په باره کې ویلو چې د داسې داسې ښځې زویه. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ګوره دا د جاهلیت خبرې کوي او د مور د وجه نه ده پورې تا مسخرې وکړې. مسخرې کول دا زړه وژني، دا غفلت پیدا کوي او دا د خراب خلکو عادت دی. مؤمن پورې چې مسخرې کوي کافران به کوي، او مسلمان له دا نه دی پکار چې د کافر عادتونه په ځان کې راولي، بلکې مؤمن به د مؤمن احترام کوي، خندنۍ او مسخرې ورپورې نه کوي. لکه مثال په طور باندې د علماو پورې مسخرې ناروا دي، ځکه د کم عالم پورې خندا او غیبت وشي بیا د هغه د علم نه څوک فایده نه اخلي. او خاص کر بیا د شاګردانو په مخ کې څوک چې د عالم نه فایده اخلي د هغه په مخ کې د پر ټوکې ټقالې کول او د هغه سپکاوی کول د دې نقصان دا دی چې بیا د سبق چا پورې نه نښلي. دارنګې د غریبانو پورې، د مزدورانو پورې، یو سړی ستا نوکر او خادمي د دوی پورې مسخرې کول د دې نه منع راغلی ده. یو ځله یو مالداره سړی او بل غریب و. نبي صلی الله علیه وسلم دا غریب سړی داسې دی چې که د دې مالدارانو نه دنیا ډکه شوندې غریب ته نه رسېږي، ځکه دا تقواداره دی. دا دوستانو پورې مسخرې کول، د ګاونډیانو پورې، د خپلوانو پورې، که د حسد د وجې نه وي که د بلې وجې نه وي، نو دا ټول ممنوع دي. حدیث کې راځي ای مسلمانانو یو بل سپک مه ګڼئ، د یو بل سره ظلم مه کوئ، مسلمان د مسلمان ورور دی. او نبی صلی الله علیه وسلم خپلې سینې ته اشاره وکړه چې اصل تقوا د زړه تقوا ده. او په آخر کې دا ویل چې د یو انسان دپاره دومره شر پوره دی چې خپل ورور مسلمان سپک ګڼي. معنی که سړی ډېر ښه سړی لمونځونه هم کوي، عبادتونه هم کوي، خو دا ګناه یې بس ده چې خپل ورور مسلمان ته سپک ګوري. نو په ژبه به هم د هغه سپکاوی نه کوي او په زړه کې به هم هغه سپک نه شماري، بلکې خپلو عیبونو ته کتل غواړي او د نورو مسلمانانو د عیبونو نه ځان ړوند او کوڼ ګرځول غواړي. وآخر دعوانا الحمد